د دارالامان قصر د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز 43 کارمندان لري چې د دې جملې څخه یې 15 تنه نارینه او 8 تنه ښځینه کارمندان دي چې د 8 بجو څخه تر 4 بجو پورې د هیوادوالو په خدمت کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش څانګه په اوسط ډول روزانه د 400 مراجعینو څخه تر 600 مراجعینو پورې د بایومتریک او په همدې تعداد د 400 مراجعینو څخه تر 600 مراجعینو پورې د الکترونیکي تذکیرو د ویش ظرفیت لري. د امارت اسلامي د راتګ څخه تر نن تاریخه پورې د دارالامان قصر د الکترونیکي تذکیرو د ویش په مرکز کې د 45,000 څخه تر 50,000 پورې مراجعین بایومتریک شوي او په همدې تعداد د 45,000 څخه تر 50,000 پورې مراجعینو ته الکترونیکي تذکیرې ویشل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د دارالامان قصر د الکترونیکي تذکیرو په مرکز کې د خدمات بعد از توزیع بخش هم فعالیت لري چې هغه خپلو هیوادوالو ته لاندې خدمات ارائه کوي: د مسنه تذکیرې صادرول، د تذکیرې تجدید یا بیا نوي کول، نوي پیدا شوي ماشوم ثبت کول، د ثبت شهرون خدمات او د ثبت ازدواج خدمات خپلو هیوادوالو ته وړاندې. د دارالامان قصر د الکترونیکي تذکیرو مرکز په داسې یو مهم ځای کې موقعیت لري چې د عام مراجعینو ترڅنګ د اسلامي امارت مجاهدینو او کارمندانو ته په وخت او سریع ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش زمینه برابره کړې ده. او همدارنګه یو خاصه ځانګړتیا د دارالامان الکترونیکي تذکیرو مرکز دا ده چې دلته موږ د ښځینه مراجعینو لپاره جدا ځای او یو خاص د ښځینه کارمندانو ټیم لرو چې د ښځینه مراجعینو چیک و اسناد، تثبیت هویت، بایومتریک او ټول کارونه د ښځینه کارمندانو له لورې په درست او دقیق ډول اجرا کیږي. له مراجعینو څخه مو غوښتنه ده چې د الکترونیکي تذکیرو لپاره چې کله ثبت نام کوي باید د ثبت نام په وخت کې خپل معلومات په درست او دقیق ډول ثبت کړي تر څو په آینده کې ورته مشکلات پیدا نشي. او همداراز له مراجعینو څخه مو غوښتنه ده چې د نوبت په مراعات کولو او د نظم په راوستلو کې له موږ سره همکاري وکړي.